اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ځل راغلی و کویک اکسس مینیو کې مو کار کړی و. صحیح ده. نن راځو که نه دلته به راشو دا دس پی سي تاسې ګورئ. صحیح ده. دس پی سي باندې کله ډبل کلیک وکړو دې ته موږ ورننوځو. صحیح ده. دې ته موږ دس پی سي م وایو او بل ایکسپلورر هم ورته ویل کېږي، بل فایل ایکسپلورر هم ورته ویل کېږي. ټول نومونه ورته اخیستلی شي. صحیح ده. دې ته د داخلېدلو طریقې داسې دي چې یو دلته ډبل کلیک وکړئ د دې ځای نه داخلېدلی شئ. صحیح شو. دې ځای نه به ور داخل شئ. بله طریقه یې داسې ده چې د دې نه دقت راشه. بل طریقه یې داسې ده که نه چې چېرته تاسې راشئ دلته سټارټ ته دې سټارټ کې ولیکئ څه شی ولیکئ دس پی سي ولیکئ. چې ولیکئ دس پي سي په دې نوم هم تاسې ور داخلېدلی شئ. صحیح ده. دس پي سي که چېرته سټارټ کې راشئ دلته ولیکئ ایکسپلورر ولیکئ. چې ایکسپلورر که فایل ایکسپلورر ولیکئ که ایکسپلورر د دې نوم باندې هم تاسې څنګه کېدلی شئ ور داخلېدلی شئ. صحیح ده. د دویمه طریقه. درېیمه طریقه یې داسې ده دلته تاسې د کویک اکسس مینیو ته راشئ دلته وګورئ دې ځای نه هم فایل ایکسپلورر دې ځای نه هم تاسې ورته داخلېدلی شئ. د څومره طریقه شوله درېیمه. څلورمه طریقه یې داسې دی چې راشئ تاسې رن کمانډ کې ولیکئ ایکسپلورر. دلته چې ولیکئ ایکسپلورر. دلته دس پي سي ګوره نه مني. دلته به چې لیکئ ایکسپلورر به لیکئ. دلته فایل ایکسپلورر هم موږ سره نه مني. چې فایل ایکسپلورر څنګه دی؟ فایل ایکسپلورر دا هم را سره څنګه کېږي؟ نه مني را سره ګایز. صحیح شو. وایي نه یې پېژنم دا نوم. که فقط ځان ته ایکسپلورر ورته ورکړم دې نوم باندې څنګه کېږي ګایز؟ پېژني. ایکس پي ایل او آر ای آر ایکسپلورر. دې ځای نه انټر کا نو ګوره په دې نوم باندې هم را سره دا داخل شو. دا څومره طریقه شوله؟ څلورمه. پنځمه طریقه دا ده چې دلته به تاسو سره په دې ټاسک بار کې موجود وي که نه دلته یو آیکن موجود راسه دې باندې ډبل کلیک کړئ. پنځمه طریقه یې ستاسو چې دې ځای نه ور داخل شئ. شپږمه طریقه یې دا ده چې رایټ کلیک وکړئ تاسې دلته نیو ته راشئ. په نیو کې راشئ دې ځای کې یو فولډر دې فولډر باندې که چېرته دا ځان ته جوړ کړئ دې نه بیا د سیغو فولډر ته داخلېدلی شي. صحیح ده. ګوره دلته هم په دې طریقه هم تاسې راوړلی شئ. صحیح شو. که چېرته ځان ته ورته یو شارټکټ جوړوئ نو دلته راشئ تاسې چې وکړئ رایټ کلیک. ښه شارټکټ دې لپاره نه جوړېږي. او شارټکټ په طریقه باندې هم ور داخلېدلی شي. وینډوز ای څه شي په واسطه باندې د وینډوز ای که چېرته یو څوک وایي چې په شارټکټ باندې ور داخل شي کیبورډ وینډوز وهئ او ای ورسره ووهئ دې باندې هم تاسو څنګه کېږئ ور داخلېږئ ورسره. صحیح شو. نو دا یې څومره طریقه شوله؟ اومه طریقه شوله. صحیح ده. اومه. بله خبره دا ده که چېرته تاسې دلته رایټ کلیک وکړئ نیو ته راشئ په دې نیو کې ګایز تاسې یو شارټکټ هم ورته جوړولی شئ. چې کولی شئ شارټکټ دلته راځم ورته چیز نه جوړوئ ورته ایکسپلورر لپاره. چیز لپاره ایکسپلورر. راشه دې ځای نه انټر کلیک کړه. ایکسپلورر ته ایکزیټ هم ورته ورکړئ راشه ګوره دغه یو شارټکټ مو ورته جوړ کړ. صحیح شو. دلته ډبل کلیک کومه دلته هم د دې په واسطه باندې هم ور داخل شم. اته شوي؟ بس دی که نورم درته ووایم بس دی که نه. دا مختلفې نو اته مختلفې طریقې مو زده کړلې. ګورئ شارټکټ باندې هم کار وکړئ وینډوز ای باندې. صحیح ده. کله چې زه ورته دلته ډبل کلیک کوم دس پي سي نو ما فقط دې دس پي سي ته راوړي. خو که چېرته د دې سټارټ څخه یا نورې هرې طریقې یا د هرې لارې څخه زه ور داخلېږم نو ما کویک اکسس مینیو ته کویک اکسس ته وړي. چېرته وړي؟ کویک اکسس. ډبل کلیک که چېرته دس پي سي باندې وکړم لومړی موږ سره کویک اکسس دی. څه شی دی؟ کویک اکسس. کویک اکسس چې دی که نه دا موږ سره څه شی دی خبره سئ؟ دا کویک اکسس موږ سره یو ډول جاسوس دی. چیرې موږ سره یو ډول جاسوس دی. څنګه جاسوس دی؟ چې په دې کې موږ سره د کمپیوټر کې چې فریکوینټ فولډرز هغه فولډر چې په دوامدار ډول باندې تاسې خلاصې کړي وي او ریسنټ فایلز هغه فایلونه چې تاسې دغه اوس خلاص کړي وي که هغه ویډیو وي که هغه آډیو وي که هغه یو تصویر وي که هغه یو ډاکومنټ وي د ایکسل ډاکومنټ وي یا هر څه چې وي تاسې چې یو ځل خلاص کړل چېرته به راځي دلته د کویک اکسس ته به راځي. صحیح ده. نو که چېرته تاسې یو کس ته کمپیوټر ورکړئ که نه وایي چې ځه بس دا خو دلته زه ورکوم پرېږده ورسره دې اوسي. خو دلته تاسې ګورئ ورته مو ویلي وي چې ګوره پام کوه دغه دلته چې دی که نه ایم ایس ایکسل دې ته به نه داخلېږي. دا زما شخصي دی. صحیح شو. دا فولډر فار ایګزامپل ورته وایي که نه دا زما شخصي دی او دې کې دننه ویډیوګان دي هغه زما شخصي ویډیوګان دي هغې ته به ته نه ورځي. صحیح ده. نو ګوره که چېرته بس صحیح شو کمپیوټر دې ورکړ سبا باندې ته څنګه وکړه سبا باندې ته ورته وګورې چې آیا د رښتیا هم دغه کوم تصویر یا ویډیو چې دی خلاصه کړې ده که نه ده. کویک اکسس ته راشه فریکوینټ فولډر کومې فولډر په دوامدار ډول تړلی وي هغه هم دلته سره ښیي. ریسنټ فولډر یا ریسنټ فایلز هغه فایلونه چې ته اوس کتلي دي هغه دې ځای کې راښیي. نو ته دلته ورپسې وګرځه که چېرته هغه فایلونه څنګه ول په دې ځای کې ول نو در سره به یې راښکاره کړي. صحیح ده. چې دا دې ځای ته ورغلی دا باندې پوه شوئ یو جاسوس غوندې دی. صحیح شو. ډاونلوډ کې ټول هغه څه پراته دي چې تاسې د انټرنیټ نه را ډاونلوډ کړي وي. صحیح شو. دلته به ډاونلوډ کې سره پراته وي. ډاکومنټس کې هم موږ سره دغه مهم ډاکومنټس پراته وي. دې کې هم ډاکومنټ وي پکچرز په دې کې تصویران پراته وي. صحیح ده. ډیسکټاپ دلته موږ سره دا ډیسکټاپ موږ سره دغه دی که نه دا ډیسکټاپ دی موږ سره که نه که چېرته دس پي سي ته راشم او دلته راشم ډیسکټاپ ته چېرته ډیسکټاپ ته ګوره هغه ټول هر څه دلته ما سره ښیي. ګوره دا ما سره په ډیسکټاپ پراته دي که نه دا کوم یو څه دي هغه سیسټم
کوم آیکن هغه شی مسره نه ښه ګوره دا نور دلته مسره ښه پرې باندې پوه شئ او دا موږ سره هغه فریکوینټ فولډر چې ما زیات استعمال کړی هغې ځای نه اخلي ون ډرایو تاسو چې موږ سره دا یو انټرنیټ باندې کار کوي صحیح ده چې کله تاسو ون ډرایو کې یو اکاونټ جوړ کړئ که نه مایکروسافټ ون ډرایو فکر کوم چې دا موږ سره 15 جی بی دی که 15 جی بی دی ایمیل خو اصل کې چې دی که نه ایمیل اډرس تا هغه یوه خبره ده فکر کوم صحیح ده نو ګورې تاسو کله دا موبایل کې خپل ایمیل جوړ کړئ که نه دا تاسو ته 15 جی بی حافظه هم داسې درکوي صحیح ده په دې کې ته کولی شي چې هغه خپل ډاکومنټ واچوې مثلا ته ورسره مهم پاسورډونه په دې ایمیل کې ور واچوه ګوګل ته ور شیر کړه صحیح ده ګوګل هلته طریقه د هغې باندې خپله ور اپلوډ کېږي هلته اپلوډ کړه ورسره تا نه موبایل ورک شو که نه هېڅ مشکل نشته ورشه ون ډرایو اکاونټ ته ور داخل شه ستا پاسورډونه هر څه ورکې شامل دي صحیح ده نو دلته دا شامل دی بیا که چېرته راشم د سپیسي نو دا دی ګایز کله چې موږ د سپیسي ته را داخلېږو موږ دې ځای ته راوړي که نه لومړی دغه چې تاسو ګورئ دا سی او ای او ډي او دا موږ سره ډرایوونه دي دا موږ سره څه دي ډرایوونه دي وای سی ډرایو ته ورشه ای ډرایو ته ورشه ډي ډرایو ته ورشه نو دا موږ سره څه دي ډرایوونه دي یا دې ته پارټیشن هم ویلی شي ډي پارټیشن ته ورشه ای پارټیشن ته ورشه صحیح ده دې باندې پوه شئ کله چې زه دلته ډبل کلیک کوم ګوره دغه بار ته لومړی وپېژنم دې ته ویل کېږي کیپشن بټنز یا کنټرول بټنز څه ورته ویل کېږي کنټرول دا موږ سره کلوز دی دا پروګرام به څنګه کې را سره کلوزوي دا موږ سره دوه نومونه یو ریسټور ډاون که چېرته فل سکرین نیول او یو کلیک به وکړئ ګوره ریسټور ډاون شو کوېسچن اسکرین را سره ونیو بیا که چېرته راشم اوس یې نوم میکزمایز دی هلته یې ریسټور ډاون وکړه اوس میکزمایز دوه نومونه لري ګوره میکزمایز باندې کلیک وکړه دا بله خبره مینیمایز دی چیرې موږ سره مینیمایز معنا اوپن دی وي را سره خو ټاسک بار ته یې را سره یوسه صحیح ده دا ویل ته ټاسک بار ته سره وړي بیا راځي پر دا ټول نور ټایټل بار دی چیرې ټایټل اصل کې هغه عنوان دی ورکې ټایټل بار وایي ته په ډي ډرایو کې درېدلی او دلته وګورئ دا هم موږ سره چیرې موږ سره کسټمایز کویک اکسس ټول بار دی موږ سره صحیح شو کسټمایز کویک اکسس ټول بار چې په دې کې موږ سره چې ښکاره شي هغه د دې ځای نه موږ راوستلی شو کله چې زه راشم ما د دې نه وروسته موږ سره دغه رایبن تاسو وګورئ یو فایل دی هوم دی شیر دی ویو دا ډرایو ټولز دی لومړی زه راځم هوم کې نه وایم چې وایم هوم که چېرته زه غواړم چې فور ایگزامپل دغه فولډر چې دی دا فولډر زه پین کوم کویک اکسس دا کویک اکسس مو پیژنده که نه اوس ګوره دغه هایپروي په نوم باندې دلته فولډر کوم یو سره شته دی نشته که نه زه راځم دلته دې ډرایو ته راځم په دې کې زه ورته راشه دې ته ور داخل شه دغه دی ما سره دا مې سلیک کړ که نه راځم هوم ته او په ټایم پین ټو کویک اکسس ته را سره پین کا نو تاسو لږ راشه اوس کویک اکسس چک کړئ هایپروي په نوم کوم یو څه پکې شته دی دا دی صحیح شو هایپروي ټنس دا دې ځای راغلی اوس به بېرته ان پین کوئ څنګه که دې ځای نه ان پین کوئ راکړو که دلته وګورئ ان پین در سره راغلی دی ان پین فرام کویک اکسس ټول بار کې چېرته دلته نه وي راشئ د سپیسي ته بلې د سپیسي کې چېرته راشئ هماغه کوم فولډر چې دی دلته راشئ دلته را کلیک وکړئ دې ځای نه هم پین ټو کویک اکسس ټول بار دلته دی که نه موږ تیار پین کړی دی نو هم ته راځم ورته دلته پین دی که نه هماغه ځای نه بس بیا لرې کولی شئ ګایز صحیح ده کویک اکسس ته راځم هم دې کویک اکسس نه لرې کولی شئ دا دی رایټ کلیک ان پین باندې کلیک وګوره دا به دې ځای نه څنګه شي رسره بیرته ولاړ شي صحیح ده ها د دې نه وروسته چې دی موږ سره کله چې زه راشم د هوم ته په دې کې موږ سره کاپي دی فار ایگزامپل دا دی که نه دا زه غواړم کاپي کوم راشم هوم ته راځم دلته کاپي باندې کلیک کوم دې ځای نه مې کاپي کړ بل ځای کې به پیسټ کړم دا کاپي پیسټ تاسو پېژنئ که نه یا رایټ کلیک کوئ د دې ځای نه هم کاپي کولی شئ یو کټ دی کټ معنا د دې ځای نه ورک کړه بل ځای کې اچوم کاپي معنا هم د دلته را سره موجود هم بل ځای کې اچوم پیسټ معنا هلته پیسټ کوم صحیح ده نو دا پیسټ کاپي اینډ پیسټ او کټ خبره ده صحیح شو دا کټ مو شو بله خبره کاپي پیسټ څه معنا دا معنا دا ده که نه فور ایگزامپل زما اوس دغه زه چې شی کارول کېږي فور ایگزامپل زه دلته راغلم په دې ځای کې دې ځای ته زه راغلم دغه ځای زما ډېر زیات کارول کېږي زه غواړم چې دې دا لاره چې په کومه لاره کې یا په کوم ځای کې دا پروت دی هغه زه ځان سره کاپي کوم نو هم ته راځم ورته وایم کاپي پیسټ باندې مې کلیک وکړ که نه اوس زه راځم وګورئ دلته هغه سرچ ایریا در سره ښکاري د سرچ کې زه فقط کنټرول وي زه هغه ورته پیسټ کوم سیده به ما هماغه ځای ته ګایز راوړي خو اوس یې دلته رانه وړلم اصل کې دلته په ایډرس کې هم راوړل کېږي ښه زه راشم ایډرس کې به یې چک کوچک کېږي که نه ایډرس کنټرول وي انټر مشکل ده سره ولې نه پیږم نو دا موږ سره ګوره د دې یو پاث مو ځان سره کاپي کړ پاث معنا هغه لاره چې دا کوم ځای کې سره شامل دی صحیح ده نو دا موږ سره ګایز د کچي خبره ده د دې پاث خبره ده بل پیسټ شارټ کټ دا ما دلته راواخیستل فور ایگزامپل دا ما ځان سره راواخیستل یو از شارټ کټ باندې پیسټ کول دي دا ما دې نه کاپي مې کړ کنه زه غواړم چې دا په دغه ځای کې په دې ځای کې د شارټ کټ په صفت ځان سره څنګه کوم پیسټ مونږ دلته راځم پیسټ شارټ کټ باندې کوم ګوره دلته کلیک وکوم دا شارټ کټ تاسو مو ویلې دې آیکن نه پیژنئ
سیرا نو د دې او د هغه ترمنځ یو لینک دی چې هغه ز ډیلیټ کوم بیا به دار سره کار نه کوي کچې زه دا دایمي ډیلیټ کوم کنه شفت ډیلیټ باندې کلیک وکړئ د دې انټر کړئ نو دا ګوره هغه دایمي ډیلیټ معنا دا چې ټرست نه جنر سره سیرا دی باندې پوښوي خبره چې موږ سره د زبره شمه دلته برغه تصویر راوخلو خام فور ایگزامپل ما سره دا یو تصویر دی زه غواړم چې دا تصویر سړي اندیزه کې ولاړې ما خو دا تصویر زه ډی ډرایو ته وړل غواړم یا کاپی کول غواړم نو هم تراشه چې تراشه موو ټو معنا د دې ځنه لری کو الته ولېګا سیدا چیرته لګی راشه دی باندې تکلیف دلته وګور کوم ځای ته لګی هغه ځای ورسره انتخاب کې زبره شم کاپی به کوم سیدا دلته وراشم چیرته هم ته وراشم هم کې ورته کاپی ټو چیرته کاپی کرا سره راشه ورته متراشه چوز لوکیشن کې چیرته دلته نو راغلی لوکیشن اته خبر زی डी ड्राइव था फकर डी ड्राइव बाने क्लिक करी जन क्लिक وکي ګوره دا اوس په डी ड्राइव ته راغلی هم تصویر د ښکاری موږ سره د اغیز نه ونه خوځیدل خو دې ته موږ دا تصویر څنګه کړ کاپی او موو کړ موو باندې هم همدغه طریقه راخه موو سره به خېدي موو سره او بیا دې نه ورکیږي تر سي بل خبره د ډیلیټ ته فور ایگزامپل دا یو تصویر دا چې ډیلیټ کول غواړم راشه دې ډیلیټ باندې کلیک کاده ګوره دا ډیلیټ دې موږ سره یو ریسایکل بین دې ریسایکل بین ته را سره ولېګا سي شو یو پرمننت ډیلیټ ته پرمننت ډیلیټ معنا بغیر ریسایکل بین ته ملګا بس سیده څنګه کرا سره ختم کا چې دې بیا شارټ کټ شي دی ګوره شیفت ډیلیټ به وای چې شیفت ډیلیټ شو تصویر ډیلیټ شو کنه قبل چیرته لاړه ډیلیټ شو اصل کې دا نه کنه دلته شیفت ډیلیټ باندې چې را تاسو کلیک وکړئ دا بغیر ریسایکل دا سیده در سره غاښ ختميږي سیدا شیفت ډیلیټ بل خبره پدې کې رینیم دې چې رسدا رینیم کول غواړم اوس ګوره دا رینیم دې کنه زرا کلیک کوم ریزن رینیم باندې کلیک وګوره دې ته نمبر کوم فور ایگزامپل دیس یا ډاټ نمبر ته کوم چې کوم سره شنو نمبر ته ورکوي صحیح شو دا نوم شو دی گایز صحیح دا دا مینو نو زه غواړم دا ګوره رائټ کلیک تاسو کې دې څنګه ګوره کټ کاپی create shortcut rename delete دا ټول په دې ځای کې گایز شامل دي سره په دې هوم کې دي صحیح را کچېره تاسو ټول یو کس وي کنه ما سره ډیر تصویران دي زه ټول غواړم چې یو ځل په نوم کما څنګه کما یو ځل نو رائټ کلیک تاسو کنټرول ایک شو کې چې وګي کنټرول ا ټول سلیکټ کړئ هوم تراشي او دلته رینیم تراشي کې دې ځای نه چې کال رائټ کلیک به ویني نه دلته لیکم چې this insert ټول به یو ځل دې ته واوړي ګور ټول نمونه دې څه بدل شي پامن ورته نظر حاضر ته مزه دات تبدلم دې مخکې مرازمه دې ځنه کلیک کوم دلته رینیم تراشه ټول می سره کړی کنه ځکه ما ذات انسر ذات ټول بدل شول دې زول وخت کې نه ذات بدل شول سیدا نو دا دې ځنه غاښ تاسو کولای شي دا یو طریقه چې ټول څنګه یو رینیم کوم سیدا بل خبره موږ سره چې دی کنه هغه موږ سره چې دی چې رزلت ترا شمه موږ سره په دې هوم کې بل خبره چې دی نیو فولډر دی یو نوې فولډر راخم راشه دی باندې کلیک وګورئ یو نوې فولډر راخ شارټ کړئ شي کنټرول شیفټ n چې شي کنټرول شیفټ n باندې هم تاسو یو نوې فولډر راخصلې شي او په چې باندې د دې ځنه د دې هوم نه هم تاسو راتلې شي او د دې ځنه هم اخصلې شي نیو ایټم د دې ځنه تاسو اخصلې شي وګوره فولډر او دا خبره مو نیو کې کړې و چې نو یا چې رائټ کلیک په مینیو نیو کې مو کړې و سیدا اوس فور ایگزامپل زه دلته زما یو ورډ ډاکومېنټ پکار شو کچېر زه اډیټ لازم کنه نو هغه ورډ ډاکومېنټ باندې دې نه اول خلاصوم بیا به زه الته ورزم سیو اس کوم سیو اس ورته مچ په ای ډرایو کې را سره سیو کړل ته بس کېږي نو رسو به تغیرات کې یم نه زما هم دلته پکار دي چې تر ازما هوم تر ازما دلته ورته ازما نیو ایټم تر ازما ته مرا شکر تر راکا مایکروسافټ ورډ ډاکومېنټ تر سره کا ګورې دلته را سره کوي سیدا بس ما سره انسرټ شو نوٹ لیکنه پکې کولای شي ګایز صحیح مشکل به کیسه خطا او بیا چې ایزی ایکسس کې چې دا تاسو چې سره شیر کوئ میپ از ډرایو دا تاسو فور ایگزامپل په انټرنیټ باندې چې سره شیر کوم یا نتورک کې زنه دې ځای شیر کولای شم صحیح ده بل خبره موږ سره چې پراپرټیز لري په اړه کې معلومات را سره کا راشه فور ایگزامپل زوټه مرغه یو پکچرز دا ما انتخاب کړ یا راشه دا ما انتخاب کړ دا هم تر ازمه دې په اړه کې معلومات غواړم پراپرټیز باندې کلیک کړئ دې ګوره معلومات درته درکې بیا دې رائټ کلیک تاسو وکړئ د تراشه د دې اخیری چې تراشه پراپرټیز باندې کې هم در سره شامل دي ګوره وای فایل نیم فولډر یو لوکیشن دا یو دومره ام بي موږ سره دا ټول خبره را سره کې کړی گئی شو کریټډ په څوم تاریخ باندې دا جوړ شوی دا ټول خبره سره د تراغلې دي یو کس نه پوښتنه یا فولډر په څوم تاریخ جوړ کړی یا رائټ کیو کې پراپرټیز تراشه راځي نه تاسو غاښ چک کولای شئ بل خبر ایډیټ زراغله ما د دې ځنه مې چې وکړل زراغله یو نیو ایټم کې ما چې واخصل نیو ایټم مې واخصل زراغله ما مایکروسافټ ورډ ډاکومېنټ مې واخصل وځلې کې ایډیټ کول غواړم یو طریقه خدای ډبل کلیک وکم بل طریقه را د دې ځنه ما سلیکټ کړ هم تراغلم هم کې راغلم چې دا ایډیټ باندې کلیک کړیا اوپن باندې کلیک کړم ما یو خبره دې ځنه ایډیټ کولای شي دا به سیده تاسو سره داخل کې اوپن باندې هم تاسو څنګه کېدای شي گایز ور داخلي دلای شي ورته صحیح ده بل خبره هیڅ دې تاریخ تاسو ګور راټو کې دلته ګور تاریخ یې مطلب د دې دا کوم فایل هیستوري دا موږ سره شي شو په کوم تاریخ باندې جوړ شوی دی یا د نور هیستوري معلومات موږ سره گایز راکې سمرا
بل خبر سلیکټ آل سلیکټ آل څه معنی چې ټول سره انتخاب کوو اوس دا نه کنه ګوره ټول انتخاب کړئ چې دې بیا شارټ کټ چې کنټرول ا کنټرول پلس ا سلیکټ آل سره کې چې ګره سره سلیکټ آل زه غواړم دا ټول سلیکټ کوم ها نو راشي کنټرول ا باندې کلیک کړئ دا ټول سره سلیکټ شول بل خبره تاسو دا سلیکټ کړل تر راشي کنټرول ونیسئ زه غواړم دا ور سره سلیکټ کوم بل زه غواړم دا ور سره کوم بل زه غواړم دا دلته مو کنټرول بٹن نیولې دي عادي باندې ګور نه راځي دا سلیکټ کوم دا سلیکټ کوم ګور غبل سلیکشن نه وته تاسو دا سلیکټ کړئ دا دویم چې کله سلیکټ کوئ دلته یا لره ساحه کې کنټرول ور سره ونیسئ دې ساحه کې دا غواړم بل دا غواړم صحیح شو بل دا غواړم دا زه غواړم سلیکټ مې کړل کنه زه ګور راځم ورته دی هوم ته په هوم کې څه دی وای سلیکټ نن یو مسلې کوه صحیح شو بل انورټ سلیکشن څه معنی ما اوس دغه پنځه دانې تر ما سلیکټ کړ کنه زه ورته ما دغه پنځه دانې چې ما سلیکټ کړي دا ډیس سلیکټ کوم مې سلیکټ کوه او هغه کوم چې سلیکټ نه دي هغه سره سلیکټ کړه انورټ اصل کې څه ته ویل کېږي بدلول ته ویل کېږي نسکورول ته ویل کېږي سیرا نو وای دا چې ما سلیکټ کړي دي دا بدل کا سیدا سلیکشن نه باسا او چې سلیکټ نه دی هغه سره سلیکټ نو ګورئ انورټ سلیکشن باندې تاسو کلیک کړئ اوس ګورئ 1 2 3 دا 15 تصویرونه لره کړل نو ټول را سره څنګه کړل سلیکټ اوس کنټرول اس ما ټول سلیکټ کړل کنه بل خبر ته مشره شي ولا بل خبر سلیکټ نه یو را سره خبر ګورئ ټول لره کړل گایز یو هم انتخاب نشو سیدا بل خبره په دې هم ختم شو راځم شیر ګورئ شیر اسانه دی ها شیر کې څه خبره که چیرې دا تاسو فور ایگزامپل چا سره په انټرنیټ شیر کوئ راشه شیر باندې کلیک کړئ ترشه شیر ته شیر باندې کلیک کړئ ځین تاسو شیر کولای شئ په نیر بای پیپل ته شیر کوئ دې ځین شیر کولای شئ زیرا که چیرې تاسو چاته په ایمیل کې لګی راشه ایمیل باندې کلیک کړئ ته ایمیل باندې هم لګلې شئ څومره اندازه کې لګي میډیم سمال او هغه تاسو دلته موجود دی زیرا بیا کې چې بیا شیر تر راشم ورته ما چې زپ کوډ تر سره بدل کړي باندې موږ یو پاسورډ هم لګولې چې برن ټریس معنا دارای سیډي ته ولګي سیډیان یې نه موجود وی کنه سیډیان ته راسلېږي و دا تاسو یې پرنټ کوم راشه پرنټ باندې کلیک کړئ ته پرنټ راشي فیکس ماشين باندې راشي ماشين دی چې زیاتره اورګنایزیشن کې دی غټ اورګنایزیشن کې وي سیدا مثلا دلته یو کس یو اخواته کس زمو یو فیکس ماشين دی زه دې ځان لګم هغه اخواته کس به ورزي هغه سره فیکس ماشين دی هغه فیکس ماشين خپل دا پرنټ راوځي ته دا فیکس ماشين دی بل ریموو اکسس کې چیرې ما دا تر چاره پروګرام نتورک مو جوړ کړی د دې لاسرسي چاته ورکوم چې ته یو څوک لاسرسي ولري نو ما هغه بیر ته ریزم ریکورډ ایڈوانس سکیورټي کې به د ایڈوانس خبرې دي سیدا دې باندې فار ایگزامپل محدودیت لګو چې څوک دې ورته اجازه ولري راځي شي څوک دې فقط شي وکي تغیرات راوړي څوک دې فقط وګوري دا نو غاځي دا ایڈوانس خبرې دي اضافه خبرې دا تاسو ته کې نه کوم سمرا چې ګورل د مختلف بیا فول کنټرول دی موډیفای دی ریډ دی رائټ دی ریډ رائټ او موډیفای دی سي شو دا مختلف غاځي په دې کې راغلي دي نیکسټ کلاس کې ان شاء الله ویو ټیپ باندې خبرې وکړو نن د پر بس څنګه